السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. د اووم صنف د کیمیا درسونه دوام لري چې نن تقریبا 12 درس دی. 12 درس ته را رسېدلي یو. نو ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې زاړه درسونه مو تکرار کړي او مهم نقاط مو یادداشت کړي وي او یاد کړي مو یې. نو راځو خپل کلام او کتابچه راواخلئ. نوي درس ته د مادې د فزیکي خواص لا دوام لري چې ځینې مو مطالعه کړي وه او ځینې به اوس د خیره مطالعه کړو، لکه د ویلي کېدو ټکی، د ایښېدو ټکی او د انجماد ټکی. راځو درس ته. راځو ګرانو زده کوونکو، د مادې د فزیکي خواصو له جملې څخه که ستاسو په یاد وي، لومړی موږ تاسو انبساط ویلی، انقباض مو ویلی، همدارنګه تراکم و، بړاس و، رنګ، خوند، بوی، ځلا، پر دې باندې مو بحث وکړي. او نن راځو د ویلي کېدو ټکی یا د ویلي کېدو درجه، دا چیش ته وایي، پر دې باندې بحث کوو چې میلټینګ پوینټ هم بولي، په انګلیسي کې ورته وایي. لنډ سمبول چې یو ځای موږ ام پی ووینو، باید ګرانو زده کوونکو پوه سو چې دا معنا لري چې د دغه مادې د ویلي کېدو ټکی څو دی. که یو ځای لنډ ام پی لیکلی و، باید ستاسو پام یې. نو دا د ویلي کېدو ټکی چیش ته وایي؟ اصلا کله چې یو ماده ویلي کېږي، مایع کېږي، په هغه ټکي ته د دغه مادې یا هغه درجې ته د دا مادې د ویلي کېدو درجه وایي. نو بعضې مواد فرق لري ګرانو زده کوونکو. بعضې مواد په یوه درجه د حرارت کې ویلي کېږي، بعضې مواد بیا په بله درجه د حرارت کې ویلي کېږي. یعنی په موادو کې فرق شته. هغه که د جامد حالت څخه اوس موږ غواړو یو ماده جامده یي، حرارت ورکو، دا ماده په مایع تبدیله سي. کومه چې دی کله د جامد څخه په مایع تبدیله سوه، څومره حرارت یې وغوښتی، همدغه د حرارت درجه د همدغې مادې د ویلي کېدو ټکی دی. د مثال په توګه اوس موږ وایو یوه شي ته باید ډېر پام وي ګرانو زده کوونکو چې هره مادې د ویلي کېدو ټکي فرق لري. د مثال په توګه موږ راځو د اوبو د ویلي کېدو ټکی. د اوبو د ویلي کېدو ټکی چې موږ او تاسو وایو، اوبه په 0 درجه د سانتیګریډ کې ویلي کېږي. نو موږ وایو چې دا د اوبو د ویلي کېدو ټکی دی، ځکه لنډ هغه میلټینګ پوینټ چې موږ ویل لنډ ام پی معنا د ویلي کېدو ټکی، دا لاندې چې کوچنی لیکل سوی معنا د دغه مرکب د ویلي کېدو ټکی. دا که یو ځای لنډ لیکل سوی باید تاسو پوه سئ چې دا څه معنا لري. یعنی ویلي کېدو ټکی د اوبو چې هغه 0 درجې د سانتیګریډ دی، دا سی معنا سانتیګریډ درجه، د 0 درجې د سانتیګریډ کې اوبه ویلي کېږي. همدارنګه یو بل مرکب بیا په بله درجه کې ویلي کېږي. د مثال په توګه موږ تاسو یو مرکب لرو، بیا په لوړو صنفو کې د خیره وایو، دې ته اسیتیک اسید وایي. اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب. سرکې تیزاب په سرکه کې دا په یو اندازه شتون لري، نو په دې خاطر دې ته اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب وایي. نو دا بیا جلا د ویلي کېدو ټکی لري. تقریبا د د ویلي کېدو ټکی بیا 14.5 درجې د سانتیګریډ دی. یعنی مواد لکه څنګه چې مواد فرق لري، همدارنګه د دوی د ویلي کېدو ټکي هم فرق لري. یا بعضې وخت ویل کېږي چې د بحر په سطح یا په یو اټموسفیر فشار کې د اوبو د ویلي کېدو ټکی 0 درجې د سانتیګریډ دی. دا یو اټموسفیر بیا ولې وایي ګرانو زده کوونکو؟ تېره ورځ که ستاسو په یاد وي چې موږ ول کله یو مایع چې په ایښېدو راځي، پر ده باندې بهرنی فشار هم شته. نو دا بهرنی فشار چې دی دا معمولا په دا عادي محیط کې 1 اټموسفیر بولي یا 960 ملي متره سیماب بولي. نو ځکه بعضې وخت بیا دا یادونه مو سره کوي چې بیا تاسو په تشویش کې نه سئ چې په 1 اټموسفیر فشار کې د اوبو د ویلي کېدو ټکی 0 درجې د سانتیګریډ دی. بل د فزیکي خواصو له جملې څخه د جامد کېدو ټکی دی، یا دې ته د انجماد ټکی هم وایي. کله چې یو ماده د مایع حالت څخه و جامد حالت ته اوړي، دې ته هم د انجماد ټکی وایي، یا د جامد کېدو ټکی یا د جامد کېدو درجه، ټوله یو رقم دی. چې لنډ موږ ته ښیي ګرانو زده کوونکو، دا په اف پی سره ښیي، چې اف خپله د فریزینګ پوینټ یعنی اف پی د دغه لنډ مخفف دی. که هر ځای ته اف پی ووینې، ته باید پوه سې چې دا د مادې د کنګل کېدو یا جامد کېدو درجه یا ټکی بلل کېږي.
نو دا هغه درجه ده چې هغه یو ماده یا یو ماده په هغه کې په جامد کېدو بدلیږي یا یو ماده د مایع حالت څخه جامد کیږي. دغه ټکي ته د مادې د انجماد یا کلکېدو یا جامد کېدو ټکی وایي چې لنډ یې ښیي. اوس د مثال په توګه موږ وایو اف پی، دا خو موږ ویل چې دا لنډ اف پی د څه معنا ورکوي؟ د انجماد یا جامد کېدو معنا ورکوي. او دا لاندې مرکب چې ورسره لیکلی H2O معنا د دغه مرکب د کنګل کېدو یا انجماد یا جامد کېدو ټکی څومره دی. اوس اوبه خپله د انجماد ټکی 0 درجې د سانتیګریډ دی. کیدای شي ګرانو زده کوونکو تاسو ته سوال پیدا سي چې مخکې موږ وویله چې د اوبو د ویلې کېدو ټکی هم 0 درجه د سانتیګریډ دی، او اوس بیا موږ وایو چې د اوبو د انجماد یا جامد کېدو ټکی یا درجه هم 0 درجه د سانتیګریډ. دا ولې؟ نو دا ځای ته باید ستاسو پام وي که یو ماده په طبیعت کې په مایع حالت وي. اوس مثال اوبه په طبیعت کې په مایع شکل شتون لري. که چیرې دا اوبه مخکې موږ ویله چې په دغه انټروال کې دا اوبه چې شي دي جامد دي، یا موږ وایو دا هم د ویلې کېدو ټکی دی او هم د انجماد ټکی دی. په خاطر د څه شي؟ په دا 0 نقطه کې که چیرې موږ اوبه وګورو، اوبه په دا نقطه کې هم موږ وایو دا 0 درجې د سانتیګریډ هم د اوبو د انجماد یا جامد کېدو ټکی دی، هم د اوبو د ویلې کېدو ټکی دی. په دې خاطر که چیرې موږ دغه دورې حرکت وکړو، یعنی داسې ولاړ سو دې طرف ته، اوبه نورې حرارت یعنی مثبت حرارت اوبو ته ورکړو، دا اوبه نورې ویلې کېږي چې دا د 0 درجه کې چې اوبه ودرېدې نو راخواته دی په ویلې کېدو شروع کوي. که خپله 0 یا دې خواته حرکت وکړو، یعنی دې ته وایي منفي حرارت یا یخ پر جوړ کړو، په دغه وخت کې دا اوبه بیا کنګل کیږي یا انجماد کیږي یا جامد کیږي. نو معمولا دغه داسې یو مثال زه در کوم چې اسانه سر په خلاص یې. که چیرې موږ په یو لوښي کې یو لږ اندازه مثال 10 ګرامه مایع اوبه کښېږدو او یو څه اندازه یخی کښېږدو او 0 درجې د سانتیګریډ حرارت ورته وساتو، تاسو به وګورئ د وخت په تېرېدو سره به همدغه 10 ګرام اوبه به نه ډیریږي نه به کمیږي. څومره یخی چې تا پکې ایښي وو دا به هم په دغه حالت کې نه ډیریږي نه به کمیږي. دا معنا نه لري چې دلته نو دا یخی نه ویلې کیږي یا هغه مایع اوبه نه جامد کیږي. دواړې عملې سرته رسیږي، خو هغه چې څومره مایع کیږي په همغه اندازه هغه نورې مایع اوبه بیا په هغه اندازه جامد کیږي. نو ځکه همدغه ټکی که په طبیعت کې یو ماده په مایع شکل شتون ولري، هغه یو ټکی هم د ویلې کېدو ټکی دی او هم د انجماد یا جامد کېدو ټکی دی. راځو کیدای شي دغه نه پوه سوي یاست زده کوونکو بل د فزیکي خواصو له جملې څخه د ایښېدو ټکی دی یا هم بولینګ پاینټ ورته وایي، یعنی بی پی سره ښودل کیږي. که هر ځای ته لنډ بی پی یو ځای ووینې ته باید پوه سې چې دا معنا لري چې د مادې د ایښېدو ټکی غواړي. یا یو ځای لیکلي بی پی H2O 100 درجې د سانتیګریډ، دا معنا لري چې د اوبو د ایښېدو درجه 100 درجې د سانتیګریډ ده. د ایښېدو ټکی څه ته وایي؟ د ایښېدو ټکی هغه درجه ده یا هغه ټکی دی چې په هغه کې یو مایع په ایښېدو راځي. تېره ورځ موږ څه ویلي چې یو مایع څه وخت په ایښېدو راځي؟ موږ ویلي کله چې خارجي فشار چې د هوا فشار دی یا اټموسفیر فشار دی یا دې ته وایي د سمندر د سطحې فشار، د سمندر د سطحې فشار یا خپله موږ په عادي محیط کې چې اوسیږو دا معمولا 1 اټموسفیر فشار دی یا 280 ملي متره سیماب دی. کله چې د هوا فشار یا د اټموسفیر فشار د داخلي فشار یعنی د اوبو د بړاس فشار سره مساوي سي، په هغه وخت کې یو مایع په ایښېدو راځي. نو د ایښېدو ټکی هغه ټکي ته وایي چې هغه مایع په هغه ټکي یا په هغه درجه کې په ایښېدو راځي. د مثال په توګه اوس موږ وایو د اوبو د ایښېدو ټکی، اول خو ته دغه بی پی یو ځای ووینې ته باید پوه سې چې دا څه معنا د ایښېدو ټکی، او که لاندې کوچنی مرکب ورسره لیکل سوی دا معنا چې دغه مرکب د ایښېدو ټکی څو دی. اوس د اوبو د ایښېدو ټکی دوی بعضې وخت وایي د سمندر په سطحې، یعنی دا معنا چې هلته اټموسفیر فشار 1 اټموسفیر وي، بیا اوبه په څومره اندازه کې ایښي؟
په 100 درجې د سانتیګریډ کې. که چیرې ګرانو زده کوونکو تاسو دغه بهرنی فشار کم کړئ اوبه بیا ژر یشي. د مثال په توګه غره ته وخیږئ یعنې لوړې سطحې ته ولاړ سئ. په لوړه سطح کې بیا اوبه کیدای سي په 9 درجې د سانتیګریډ کې ویشېږي. اوس کابل کې بیا اوبه ژر یشي په دې خاطر چې کابل لوړ موقعیت لري. همداسې علت دی چې هر څومره د بحر د سطحې څخه لوړېږي په هغومره اندازه دغه فشار کمیږي. لوړ فشار چې کم سي بیا لاندنی فشار ژر ورسره مساوي کېږي هغه اوبه ژر یشي. یعنې اوس خو نارمل حالت موږ تاسو وایو چې اوبه په 100 درجې د سانتیګریډ کې یشي. همدغه 100 درجې د سانتیګریډ د اوبو د ایشېدو ټکی بولي. داسې نه دی چې هر شی نو بس په 100 درجې کې یشي. فرق لري لکه څنګه چې مواد فرق لري په هماغه اندازه د هغه مادې د ایشېدو ټکي فرق لري. د مثال په توګه موږ تاسو ایتایل الکول لرو بیا د خیره په لوړو سیمپو کې وایي اوس ته په دې کې هېڅ فکر مه کوئ چې دا مرکب څنګه مرکب دی. ماسې دونه پیژنو چې ایتایل الکول یو ډول الکول دی دی هم خپل د ایشېدو ټکي لري. دغه الکول بیا په 8.26 درجې د سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. دا بیا د د ایشېدو ټکی دی. یا مخکې مو ویله اسیټیک اسید او دا خو نو تاسو پوهیږئ چې بي پي څه معنا یعنې د د ایشېدو ټکی د ایشېدو ټکی د اسیټیک اسید یو د ویلي کېدو ټکی و هغه 14.5 درجې د سانتیګریډ و د ایشېدو ټکی بیا 118.5 درجې د سانتیګریډ دی. یعنې څنګه لکه مواد چې فرق لري په هماغه اندازه د دوی د ایشېدو ټکي هم فرق لري. خو یو شی بیا هم په یاد ولرئ که چیرې یو ماده په طبیعت کې په ګاز حالت شتون ولري خپله په طبیعي شکل ګاز وي د هماغه مادې د ویلي کېدو ټکی او د ایشېدو ټکی بیا یو رقم. څه معنا؟ یعنې که تاسو فکر وکړئ موږ وایو اکسیجن په -183 درجې د سانتیګریډ کې مایع کیږي. دغه ټکي کې هم دی په مایع حالت شتون لري هم که لږ د دغه څه اخواته سي په همدغه ټکي کې دی د ایشېدو په حالت کې هم دی. یعنې هم د ویلي کېدو ټکی سو هم د ایشېدو ټکی دی. عین لکه د اوبو چې په 0 درجه کې هم د کنګل کېدو ټکی و هم د ویلي کېدو. او که یو ماده بیا په طبیعت کې د ګاز په حالت کې شتون ولري یو ټکی یعنې که د هغه ټکي هم د ویلي کېدو ټکی دی او هم یې د ایشېدو ټکی دی. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس چې د مادې د فزیکي خواص څخه مو هغه پاته خواص وویله. تر بیا چې حاضرېږو ښه وخت ولرئ.